داسې سوچ کې پړه کې مومن خانه په بي شیرینې کوم امتحان آواسي وتړه د کلینا بهاره بهاره د شور ننوت کور ته پوناره ګوټ په ګوټو ورته ټول کلی معلومه مومن خان پکې لوی شوی و ماشومه او کور کی ګرځي چرته ګوري راو ګداره ګداره د پر خاندل پراتونه خبره داسې وختونه مشپه په وتلو زار مومن خان چې د کال ته وختلو او وکټونه مومن خان له چاپیر چاپیر شیرینې بیبي په من کې وراګیر د بیبي شیرینې واړه ورونه چې چاپیر مومن خان لیدلی و او مومن خان پړکی وکړه توکل نو پټ به ورشمه په شان لکه د غاله په سینه به وتکي د مخ په لاسه او زه بیا وباسم پوره پوره کیاسه او زما لاس را به پورته شي د خوابه که چې نه ویلې ضرور به وي خرابه که ناره یې کړه چې پاسې ورونو غل دی واپسې پاتې راځم په خدای توکل دی او بیا کړم د ودولو بندوباسه دا خبره د غماز به وي عباسه لکه چور داسې ورخوی د مومنه دا کټونو لاندې تیر شو په زمینه او شیرینې بیبي ته ودرېد په ساره سرنو خدای دې خیر کې سخت مقام دی د خطاره لاس کې خود په سینه د ګل سلمه شیرینې بیبي شوه پورته هغه دمه او یو ناره یې د خولې ووته په زوره ویلې غل د پرخانه پاسه وروره دا ناره شیرینې وکړه د هیبت ورونه ټول شو د هیبت راوچت او په یو دم کې د مومن نشو چاپیر مومن خان جزي من کې شراګیر گزارونه یې پې وکړه د چړو زر
ستر مومن زخمی شلو سړو او لا خوړلې گزار نه و د خطر نو آخري گزار پې وکړلو د پاره دا وروستی گزار د فاروق د غمه مومن خان لګېد په جګر سمه او یو ناره یې د خولې ووته په زوره سمدستي په ځمکه ولوېده نسکوره په لوېدو کې صرف دا وکړ یواز ما دړه په سر خوړلی ګزار تازه او سازه او دا گزار د ظفرخان د شیرینۍ نو او آخري دیدن دی راشلی ونی شیرینۍ بیبي راځه وروستی دیدن دی آخري سلګۍ مې رالیدل قدم دی او خیا د پاره راته دوه سترګې ښکاره کا دا اجد زما د خوږ زړګي پوره کا